په تیره ویډیو کې په دې باندې بحث کړی چې څرنګه په فایور کې د پروډکټ موکپ ګیګ جوړ کړو او هغه مو جوړ کړ. همدارنګه نن راځو په دې باندې بحث کوو چې ګیګونه مو هم جوړ کړ. فکر وکړئ تاسو 7 ګیګونه یا 15 ګیګونه هر څومره چې تاسو خوښه یې جوړ مو کړه. د دې پروسس څنګه دی؟ د خلک په فایور کې څنګه پرچیز کوي یا د فایور څخه د پیسو ګټلو لاره څنګه ده او موږ څنګه په فایور کې پیسې ګټو. نو د دې په اړه درته د دې پروسس په د فایور د پروسس په اړه درته یو لنډه کتنه کوم. په فایور کې د کمپیوټر سکرین ته ځو، په عملي بڼه یې درښایم. زه د کمپیوټر سکرین ته راغلم. دلته یو بټن دا سویچ ټو بوایینګ، دې بټن باندې کلیک کوم. دلته راځم. فکر وکړئ تاسو یو کس دی راځي، هغه پروډکټ موکپ ته ضرورت لري. پروډکټ موکپ کلیک کوي او سرچ کوي. دلته ضرورت ما ته هغه سیلران یا هغه کسان یا هغه ډیزاینران وښایي چې کوم آنلاین دي. فعلا راځم په دې آنلاین بټن باندې کلیک کوم. ګورم چې کوم فریلانسران آنلاین دي. ګوره دا هغه ټول فریلانسران دي فعلا آنلاین سرویس یې خرڅوي. د بیلګې په توګه زه راځم په دې ګیګ باندې کلیک کوم. پروسس همداسې دی. ګوره ښه چې ستاسو له ګیګ څخه یو څوک پرچیز کوي، د بیلګې په توګه یو کسټمر یا پیرودونکی راځي پروډکټ موکپ ته ضرورت لري. په دې سرچ لیست کې اوس موږ ګیګ نوی جوړ کړ، نو سرچ انجن کې نه راوځي دومره زر، نو منتظر کېږي به تر څو په دې باندې ټرافیک راشي، امپریشن راشي، کلیک راشي. همدارنګه بیا وروسته موږ تاسو اډر ترلاسه کوو. ځکه په فایور کې همدارنګه د فریلانسینګ په څانګو کې لومړی اډر ترلاسه کول یې ستونزمن کار دی. نو دا فکر وکړئ یو سیلر دی، دا فکر وکړئ ستاسو ګیګ دی، شخصا دا ستاسو ګیګ دی. او زه د یو پیرودونکي په حیث باندې فایور ته ننوتم او غواړم د پروډکټ موکپ سرویسو څخه پرچیز وکړم یا دې ته ضرورت لرم، غواړم خپل پروډکټ موکپ ته کوم. نو زه راغلم، دا فکر وکړئ دا ستاسو پروفایل دی. تاسو دلته لیکلي چې I will create 3D product mockup of your Amazon product. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې دا Amazon چې دی، Amazon په فایور کې همدارنګه په پروډکټ په څانګه کې ډېر زیات ځکه ذکر کېږي چې اکثرت خلک هم سیلران کم هغه چې دي بزنسمینز چې دي هغوی پروډکټ خپل چې ډیزاینوي هغوی په Amazon کې خرڅوي. دوی دې د وجې Amazon دپاره دا پروډکټ د Amazon نوم زیات ذکر کېږي. دا فکر وکړئ تاسو خپل ګیګ په اړه معلومات لیکلي، همدارنګه دا چې دی په کوم څانګه کې دی، په کوم پروډکټ ټایپ کې دی، همدارنګه د سیلر اباوټ د سیلر، همدارنګه نور معلومات. دا ستاسو پیکیج دی. فکر وکړئ زه غواړم ستاسو د بیسیک همدارنګه سټینډرډ همدارنګه د پریمیم پیکیجونو څخه په بیسیک په پیکیج څخه ګټه واخلم. نو زه راځم دا آفر سلیکټ کوم. دا کوم چې بیسیک دی، ګوره یو پریمیم دی، بل سټینډرډ دی، بل هغه دی بیسیک دی. زه یوازې ګوره دلته لیکلي نایس لوکینګ 3D موکپ 1 پروډکټ کانټیکټ بیفور د اډر. خو فکر وکړه زه د سرویس ته ضرورت لرم، دې باندې کلیک کوم. زه غواړم له دوی څخه د اډر پرچیز کوم. نو هغوی هم همداسې راځي. ګوره دلته موږ ته راغله چې کسټمایز یور پیکیج. دلته له تاسو څخه پوښتنه کوي. زه یو پیرودونکی یم، زه له دې ځای څخه زه وایم چې زه یوازې یو پروډکټ ته ضرورت لرم، آیا زیاتو ته ضرورت لري؟ که زه مثلا زه وایم چې زه 15 پروډکټو ته ضرورت لرم موکپ ته، دلته به اتومات ډول دا ډالر چې دی $10 قیمت دی د بیسیک، نو دا به اتوماتیک ډول باندې $50 شي. خو فکر وکړئ زه 2 موکپو ته ضرورت لرم. سمري ته راځو، یا مثلا فکر وکړئ یو موکپ ته ضرورت لرم. سب ټوټل یا سمري ته راځو چې ټوټل سب ټوټل چې دی $10 دی. سرویسز فیس ته راځو. سرویس فیس نه مقصد دا دی چې فایور چې کوم خدمات تاسو وړاندې کوي هغوی له تاسو څخه خپل فیس اخلي، دا تاسو ته په وړې توګه نه وړاندې کوي. دلته ګوره که کلیک وکړئ ګوره نو دلته تاسو ټول هر څه لیکي چې دا د سرویس فیس تاسو نه موږ ولې اخلو. دا د فایور د سرویس فیس دی. همدارنګه ټوټل چې دی $12 کېږي او ډیلیوري ټایم دا باید په 2 ورځو کې دا اډر ډیلیوري شي. که چیرې غواړئ چې د اډر پرچیز کړئ نو کنټینیو او چیک آوټ بټن باندې کلیک کړئ. دلته راځو، ګوره دلته ستاسو د پایمنټ آپشن دی. دلته ګوره په خپله چې دی پیپال سلیکټ شوی دی. که چیرې تاسو پیپال لري پیپال باندې هغه کولی شئ. همدارنګه که پیپال نه لرئ نور ماسټر کارډ هم کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ او دوی ته پایمنټ وکړئ.
پیپال چیک اوټ بټن باندې که زه اوس کلیک کوم دلته ما څخه د پیپال اکاونټ غوښتنه کوي چې یاره پیپال څخه تاسو اوس داخل شئ او له دې ځای څخه تاسو کولی شئ پرچیز وکړئ. خو زه نه غواړم چې پرچیز کړم او دا مې صرف یوازې تاسو ته طریقه وښودله چې څرنګه دوی پرچیز کوي او څرنګه بیا دوی پیسې ترلاسه کوي. هر کله چې هغه اډر تاسو ته وکړي ستاسو راځئ خپل پروفایل ته. زه به راشم دلته خپل پروفایل ته چې راغلی تاسو به راځئ د میسج مینیو کې بیا تاسو ته دلته ګوره یو انباکس ته موږ تاسو سره بل چې دی نوټیفیکیشن دی. دلته به چې اډر هغوی پرچیز وکړي دا به تاسو ته دلته په نوټیفیکیشن ایریا کې راځي. تاسو بیا کولی شئ دا اډر منیج کنټرول همدارنګه پر مخې بوځئ او چې هر کله دا اډر چې کله تاسو کمپلیټ کړ او کمپلیټ مو کړ ستاسو پیسې به ځي پینډینګ ته او پینډینګ نه وروسته به بیا ستاسو پیسې کلیر کیږي او دا به ستاسو د اکاونټ په دې ځای کې تاسو ته شو کیږي چې تاسو فعلا څومره اکاونټ کې څومره پیسې لرئ او بیا تاسو کولی شئ له دې ځای څخه دا اکاونټ څخه دا پیسې چې دی ویډرا کوي خپل ماسټر کارت ته. ماسټر کارت به انشاءالله د دې طریقه هم درښایم چې څرنګه کولی شو په افغانستان کې ماسټر کارت ترلاسه کړو په وړې توګه. البته انټرنیشنل ماسټر کارت بیا به هغه ماسټر کارت ته تاسو خپلې پیسې ورستوئ. د هغه ماسټر کارت نه وروسته به بیا تاسو کولی شئ خپلې پیسې د لوکل اې ټي ایم چې کوم په افغانستان کې دي له هغه څخه یې ترلاسه کوئ. او همدارنګه کوم ورونه او خویندې چې په خارجي هېوادونو کې اوسېږي هغوی کولی شي خپل پیپال اکاونټ ته واستوي او د پیپال اکاونټ څخه یې بیا خپل بانکي اکاونټونو ته واستوي. بانکي اکاونټونو څخه بیا په ډېرې اسانۍ څخه راښکلی شي. نو دا وه د پروسس یا د پرچیز طریقه چې تاسو څنګه پیسې ترلاسه کوئ. همدارنګه کسټمر یا بایر تاسو ته اډر څنګه ستاسو څخه څنګه پرچیز کوي. په دې هیله چې ذهن مو پرې خلاص شوی او د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی وي.